السلام علیکم ټول ملګرو ته سلامونه. امید چې خبره د ویډیو بل سره پوره ګوري به د سیټ بل سره یو ویډیو شیر کوم په فیسبوک سوشل میډیا باندې به تاسو کتل ډیره زیاته وایرل شوې ده چې دا یو ورور دی مطلب دا د قاری صاحب یا یو امام د جماعت د بیان نه بیا داسې پته ولګېده چې دا د یو ځای کې امامتي کوي او دا خبره کړې ده چې الیکشن کم تاسو له پته چې نن کم الیکشن روان دی د بلدیاتي الیکشن وغیره د کونسلران او جنرالان ټول د مختلف قسمه مطلب دا ولاړ دي نو مختلف قسمه مطلب د مختلفو کلیو نه ولاړ دي بیا مختلف قسمه ګډوډ پکې ولاړ دي جنرال ته مختلف قسمه په دې کې بیا یو ملګری چې کوم دی یو خبره کړې ده چې یاره کمال چاوټ رانه کوم مطلب د کوم چې زما مقتدیان دي یعنی ما بس امامتي کوي زما شاته ودرېږي مطلب زه امام یم د هغوی مونځ به نه کېږي دا ډېره زیاته غلطه خبره کړې ده ټول نو بیا چې کوم دی تاسو دا ویډیو وګورئ زما اعلان واورئ ګورئ زما اعلان واورئ کوم چې ما پسې مونځ کوئ زما مقتدیان دي که تاسو برکتجان مولوي صاحب د ووټ پار نه کوه نو چې ما پسې مونځ ونه کوي د خپل مونځ نه بخم په مخه وخا الله رسول دغه ویډیو کلیپ تاسو کتلی د دغې امام صاحب دا به کتلی چې یاره سټیج باندې لګیا دی زما خیال چې یاره د پارټۍ به ورته تاسو معلومه کړي چې یاره د کومې پارټۍ سره تعلق ساتي خو بهرحال ډېر زیات غلط کار دی مطلب دا د ووټونو په دغه کې یاره داسې دا یو ورځ ده مطلب دا دی تا وبیلل یا دې وګټل هغه جدا خبره خو چې دې وګټل خو ښه خبره ده خو لکه داسې د قسم الفاظ څوک قرآني کول چې ستا دي داسې وکړو ستا داسې کنځه داسې مختلف قسمه خبرې چې یاره هغې نه بیا وروسته خفګان جوړېږي او هغه ناقابل برداشت لکه مطلب مثال په طور باندې پارټیانې مختلف دي او ته یو کس مجبور کړې چې یاره ستا دی دا کنځه و چې یاره د وټ په خامخا راکې دا څومره غلطه خبره ده څومره د افسوس خبره ده نو زموږ دغه ملګرو ته خواست چې یاره مطلب دا د دې یوې ورځې دپاره او خاص کر د چا دپاره چې دوی کوشش کوي لکه مثال په طور باندې د مولانا پارټي ده نو د هغې د کارکونان چې کوم لیکوي د مولانا دپاره هغه هلته بېغمه ناست دی دلته کې دوی چې مطلب دا دی ځان تباه برباد کړو نو ګوره چې چا ته پکې څه میلاویږي خو جدا خبره هغه ته به میلاویږي خو دا کوم چې پکې هسې لګیا دي نو په دې ټایم کې د دې خلکو نه پیدې واخلئ پیدې څه چې یاره ښه پوره شوړۍ ترې اخلئ ښه پوره روپۍ ترې اخلئ ځکه چې دوی کله بیا هم وځي نو بیا دوی تا نه پېژني مطلب دا دی چې یاره ته څوک یا تا ما لوټ راکړی زما دپاره منډې تللې نو ملګرو که ویډیو مې خوښ شي ویډیو لایک کړئ مخکې شیر کړئ چینل ضرور سبسکرایب کړئ خو دا دغه مطلب دا دی ډېرو ملګرو دا راولګل چې دا وګوره د خپلو وټو دپاره چې یاره ما پسې څوک مونځ کوي د هغه مونځ به نه کېږي بس وتاړو مونځ به ښه منه دا خبرې مطلب دی د وټ دپاره او لګیا د کومې پارټۍ د ما خیال دغه د مولانا پارټۍ والا دی نو ډېر زیاته د افسوس خبره ده چې یاره مطلب دی د وټونو دپاره داسې قسمه ویډیوګانې داسې قسمه څیزونه کول دا چې کوم دی دا نه دي کول پکار ډېر زیاته مننه ملګرو د ویډیو د کتلو